تیر جمعه میں در طویلو چی انشاءاللہ راتلون کی جمعه کے خصوصاً دا علماء دیوبند متعلق دا تیوسو خبر یاد سو او دا اولی رونو دا ذکا کہ نن الحمدللہ زمون پر ملک کے ہندوستان کے افغانستان کے پاکستان بنگلہ دیش ایران او غیر چا پیرا جو سمر ملکون دی علاقی دی نو الحمدللہ غیتا دا دیوبند مدرسے او دا دیوبند علماء فیض رسیدلے دی دارالعلوم دیوبند بانی مبانی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نانوتا دا یو کلی پا ہندوستان کی دی آغی اسیدون کی دی دا دی وجہ نوتا نانوتوی ہوئی دا آغا تاریخ تا نہ بیانو خدا ویم چی دا دارالعلوم دیوبند دا دی بنیاد سنگ کی خودے شو تاسو تبا پتاو لگی دا علماء دا شان دا اللہ دا علماء سر سمر مینا دا او جی سوک دا علم و دا دین کار کئی اگا خدای پاک تسون اخوخت دی مشہور خدا سے دا او تاریخ ہم دا سے لکی چی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ یا استازو دا غنو ملا محمودو اغی کینو او یو رکوٹ بچیو دا غنو مو محمود الحسن او دا انار یو بوٹیو اغی سرخوا کی یو جماعت تی چتا والی مسجد پا دی جماعت کی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ خطیب و امام اغی سرخوا کی دا انار بوٹی دی او دا استاذ راوس ملا محمود او دا رکوٹ بچی محمود الحسن و تکینو ویدت سبق شروع کر گوره دا یو استاذ دا مدرسه روانه شوا او اغا وقت شاگردانم شل ندی او دیرش تلی او سلویخت ندی او نی والا پوسٹر چاپ کرده دی او نی والا خلق را غخت دی یو استاذ او یو شاگرد او بوٹم دا نار دا غیلان دی مدرسه شروع شو زمون دا عالمان وی دا دو محمودینو نا مدرسه جوڑا شو محمود اغا چاہتوی چی سوک پا خسی پت یادی گی اغا دو کسان چی اغا دوار نمون داسی دی پا خکلو صفتونو یادیدون کی خلق محمودین داغین مدرسه روانه شو اقل وی دو کسان او یو استاد ملا محمود یو شاگرد محمود الحسن دا دین سنگ مدرسه روانیگی او نه دا مدرسه بلڈنگ شتا نه و تا پکیش تا و نه چت شتا او نه هاستل او دارالاقامه شتا او نه لنگر شتا او نه رسید بک شتا او نه چنده شتا یو سیز شتا چی اغیتا اخلاص وی ظلکی چی کلم دا انسان اخلاص راشی کنن اخلاص ستا وی اخلاص دیتا وی کہ دا پزلکی دا راشی چی اللہ دستا دا دین خدمت کن بل غرض بھی نشتا سوا دا دینا چی اللہ تا خوشحال شی دیتا اخلاص ہوئی اللہ زدہ دو رکاتا منس کم اللہ بل غرض میں نشتا بیر دینا چی تور باندے خوشحال شی اللہ زدہ زکاة و صدقہ ورکم خدا دے کہ میں بل اس غرض نشتا صرف یو غرض میں دے غدا چی اللہ تا خوشحال شی مخلوق دیڑو وہ نوینی مخلوق دیڑو خبر نشی مخلوق دیڑو خوشحال نشی زما زلد مارو خوشحال نشی لمی خپا دے کہ خوشحال دے خو اللہ زخ خالص دے دا پارا دا عبادت کوم چی پا دے تا خوشحال شے دا عبادت ستا گفٹ شو گفٹ دیتا گفٹ وی تحفہ وتا وی دے باندے اللہ خوشحالی گی دے اکثر یو مثال ورکوم قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی بعض خلق نفلون دیر کئی شل رکاتا کئی او سلویخ کئی او سلسل کئی دو سو کئی اخلاص پکے کمی او یو سلی دی دو رکاتا منس کئی خود دیر پا مین و محبت و پا اخلاص دی دو رکاتو که دا غسلو نا طاقت زیاد تے مثال در کم یو تا پی پیش تا دا یو سلی دویشه ویدی او تا والا پا دکان که مٹای واغشتل 15 کیلو مٹای دی واغشتل و دا سادر پا پلو پوری دی غوٹا کرل
دکاندار ته دی وی چې ماله دې پلو کې راواچوه او د صادر پلو کې دی هغه تور او سپین او شنه چې هر څه ګډوډ دي هغه ګلاب جامن او هغه بل شی دی ټول پکې یو ځای کړه غوټه دې والا ورکړه او دا دې سړي له یوړل چې ستا دوی شوې دا مې د مبارکۍ کې راوړي بل یو سړي صرف 1 کیلو مټۍ واغېشتل خو په اعلی پچی کې بند کړل شکری کې مزیدار یو دانې جدا جدا کېښوده او د پاسه په پلاسټک چړاو کو او ګلونه په دننه بار کېښودل دننه په ګلونه پکې کېښودل او د پاسه په ګلونه کېښودل او نقش و قطار برابر کو نقش و نگار نو دغه چې چاله دم دا کیلو مټۍ هغه سړي له یوړه چې ستا زوی شوی دی رښتیا ووایه ابه په دې کیلو زیات خوشحاله که په هغه 15 کیلو په دا کیلو اب وایي چې کاکا 15 کیلو مټۍ دې راوړه نیکبخته نو ډبې نو چې دې پکې اچولې وه یو شکری نه وه چې دې پکې اچولې وه نو هر څه دې اچار دې ته جوړ کړ چې صادر پلو پورې دې وتړل خو اچار شو که نه تور او سپین او شنه او خړ ټول یو ځای شو یا د خدای بنده 15 کیلو دې راوړل خو ونډه دې جوړه کړه ونډه غونډې یو ځای کړل دا به چرګو تا چو که دا به غوی تا چو که دا به چیلی تا چو نو دې پې تلکاري شو دا دې ته څه جوړه کړه غونډې هر څه ګډ وډ کړل د خدای نیکبخته نو 15 کیلو یې بټۍ هم لاړه برباد شوه سړی هم پې خوشحاله نه شو او چورلټه به پورې خاندي او کور به ښځو ته مو چې راشه د دنیا سعادته کور ښځې به مو چې نیکبخته دی په دی به د کیلو راوړی خو په سړیتوب خو به دې راوړی غونډې یو ځای کړل ونډه دې ته جوړه کړه موږ څاروي یو که موږ ګډې چیلی یو نو دا دې څه بوتاوه راپسې راوړه دا خو بوتاوه شو هر څه دې ګډ وډ کړل او چې هغه چا کیلو مټۍ وړې ده هغه یو دانه جدا جدا پرته ده خشته ده که فرج کې کېدې نو هم څومره دې خرابېږي نه او په مینه به وخورې نو 1 کیلو د بل 15 کیلو نو سړی په کومه به خوشحالېږي په هغه کیلو گفت شو تحفه شو مزیدار دغه رنګې رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وی ما جند او مرگ پیدا کړي جند دارالامتحان دی د امتحان دی او د مرگ نه پس دارالجزا ده د هغې امتحان نتیجه ده دا څه دپاره لیبلوکم الله ازمایش کوي ایکم احسن عملا چې د چا عمل به گفت او خشته وي دا نه و چې ایکم اکثر عملا د چا عمل ډیر دی ډیروالي ته خدای نه ګوري د خدای په عبادت څه دا نه وایي ایکم اکثر عملا چې د چا عمل ډیر دی څونه زرګاو رکاتونه یې کړي دي او څومره زرګاو روپۍ صدقه کړي دي دا نه ایکم احسن عملا د چا عمل خشته دی مزیدار دی تحفه د گفت دی چې الله پې خوشحاله شي نو اخلاص چې په کم عبادت کې وي اخلاص یو اوږد حدیث دی د مشکات شریف او د بخاري په اول کې راځي چې ته بل وخت به درته وویم مل احسان صحابه د حضور نبی علیه السلام نه جبریل علیه السلام تپوس کوي ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك دو مرتبه خی دا دو محسنه مرتبه اخلاص والا مرتبه یو د مشاهده او بل د مراقبه په داسې طریقې عبادت وکړه چې گفت او تحفه ته جوړه شي نو د مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې دا کم د انار د بوټي لاندې 2 کسه کېنول ملا محمود او محمود الحسن اخلاص دی پکې جی هغه اخلاص برکت کم ځای ته ورسېد ماشوم دی ماشوم خوب یې ولید وی د بیت الله د پاسه ولاړ او زما د دې لاس او خپو د ګوتو نه نهرونه روان دي او بیږي نهرونه روان دي د پیو نهرونه دا روان دي او دا د دنیا د ګوټ ګوټ ته روان دي او بیږي نو چې خوب نه پاسېد دا ماشوم دی بچی دی نو مامې دی مولانا عبدالسمیع رحمت الله علیه وی ماماجي داسې خوب مې ولید هیبت کې لږ پروت و وی بچی ډېر خشته خوب دی ولید الله به تا نه د علم نهرونه روان کی هغه علم چې تعلق د بیت الله شریف سره دی د بیت الله والا علم نهرونه به دنه خدای روان کی او د دې ولی به رب العالمین د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدی که ونه رسېدی دارالعلوم دیوبند سړی حیران شي ډېره زمانه مخکې زه په مدینه شریفه کې ناست وم دننه دویمه چترې نه خوا کې
یو مولوي صاحب و په هغه وخت کې دا تقریبا 15 کاله وشو بیا مو ونه لید او ما یېرم چې مې د چا نه تپوس کوم چې مولوي صاحب څه شو نو هغه به د مازدیګر نه پس بیان کاو باب عبدالمجید باب مجیدی ورته وایي چې په هغې سړی زوړ باب مجیدی په هغې چې سړی وردن نه شي دغه ځای کرسی پرته اوس پې دوه علما ته بیانونه کوي سار یو عالم بیان کوي او مازدیګر په هغه کرسی بل عالم بیان کوي نو هغه بیان کو زه اتفاقا مازدیګر ناستم بیان مې واورېد هغه داسې په لوډ سپیکر بیان کوي نو هغه ډېر انصافدار او معتدل مزاج سړی و چې د دې امامانو نومونه به رالل نو ډېر په عزت پې اخېشتل امام شافعي او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه به ورسره وي نو زما ته کې دوستان شاګردان هغې نه م تپوس وکړو مې دا سړی خو ډېر انصافدار معلومېږي هغه وخت کې یو پوټې به زمونږ د دې امامانو متعلق بعضې خلکو لږه تیزي چلوله او بعضې خلکو به ښه نظر باندې د هغوی ته نه کتل او نه به یې په ښه الفاظو د هغې نوم اخېسته نو ما وی چې لکه دا خو ډېر انصافدار سړی دی نو ما ته یو کس وی چې دا خو زموږ جامعه کې استاد دی او ډېر زبردست ښه سړی دی نو ما ماښام نه پس به هغه د سوالونو جوابونه بیا کول خلکو به یې تپوسونه کول ماسخوتن نه پس به 2-3 کسه ورته راجمع شو چې ماسخوتن مونځه شو نو زه ورغلم ما ورسره خبرې اترې شروع کړې عربی کې نو پوه شو هغه ما ته اردو کې خبرې شروع کړې ما ته وایي ته د کوم ملک یې مې زه خو پاکستانی یم تعارف ورسره وشو ما یې د اردو د کوم ځای زده کړې ده ما ته وایي زه خو اصل د برما یم اوس چې برما کې کوم ظلم شروع دی زه خو اصل د برما یم نو مې په برما کې خلک اردو وایي نه ما ته اردو مې په هندوستان کې زده کړې ده بهارت کې مې په هند کې هغې ته هند وایي اردو مې هند کې زده کړې ده نو ما وی هند کې د کسکولل ترې کوم ځای زده کړې ده حالانکې دی وایي چې زه د برما یم اوس د مدینې منورې ما سره نیشنلټي ده باقاعده مستقل سکونت پلار نیکه مې دلته راغلی دی خو زه تللی وم هند ته او هلته کې مې اردو زده کړه مې هلته رې کوم ځای زده کړه وایي په دارالعلوم دیوبند کې مې زده کړې ده مې هلته رې څه کول دیوبند کې وی خندل وی زه لومبې د دارالعلوم دیوبند فارغ التحصیل یم هلته مې دوره حدیث کړې دی فارغ یم هغې نه پس مې جامعه کې دلته حدیث ویلی دی ما دې مه لګوئ دې ته نقصان دی نو ما وی چې خدای ذوالجلال ربا تو څومره لوی ذات دی د دارالعلوم دیوبند بچې د نن د حضور پاک په کلي کې کېنولی دی د دارالعلوم دیوبند بچې د نن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې کېنولی دی او د دارالعلوم دیوبند بچی نه د نن په مسجد نبوي کې د حدیثو هغه درس روان کړی دی چې کم به حضور پاک کو او کم به عبدالله ابن مسعود او ابو هریره او حضرت انس کن دا دومره فیض خدای ورسو د دنیا ګوټ ګوټ تاریخ هم دغسې لیکي چې دا انار د بوټي لاندې دا 2 کسان کېناستل ملا محمود او محمود الحسن لیکن ما د علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه نه په خپله اورېدلي هغه وی د مولانا قاسم نانوتوي صاحب استازو شاه عبدالغني رحمت الله علیه وی هغه وفات شو طالبانو سبقونه نیمګړی پاتې شو طالبان را روان دي بسترې په اوږه دي دقه جومات ته رالل چې دا کم چت تاوالي مسجد دی چې رالل ستړې ستومانه دي پکې خوشترې نه بجلي نشته نو طالبانو جومات کې بسترې وغورځولې او پرېوتل چې دمه شي او بیا لګیا دي په اوبو باندې څوک غسل کوي کوزې ډکوي او څوک اودسونه کوي چې یخ شي مولانا قاسم غرمه ده مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه دی جماعت کې امام دی او افغانی صاحب به دا فرمایل وی دا هغه د خامتا جامې به وي او د خامتا پټکې او لوړ دنګ سړی دا به هغې وي نو چې دې سنګ ستړي وه پې پوه شو چې طالبان دي د دین او دا خو ستړي دي ګرمي هم شوې ده نو هغه ورته زر زر اوبه راویستې او کوزې یې ورته ډکولې او طالبانو په ځان کوزې اړولې ځان یخی نو هغې ونه پېژن چې دا عالم دی هغې وی ګنې دا د دې جومات څوک خادم دی یا څوکیدار دی افغاني صاحب به وخندل ویا یو پکې آواز ورکړه چې بڑے میاں ذرا پانی جلدی نکالو لوٹا جلدی بر دو بابالو بزر راو باسا لوٹی زر ڈکاوا او هغه لګیا دی اوبه راوباسي چې طالبان کله یخ شو او پرېوتل
نو یو بل سره دا تذکره کوله چیرې زموږ شیخ وفات شو شاه عبدالغني صاحب، دا هم د مولانا قاسم صاحب استاد و. مولانا قاسم صاحب احادیث د شاه عبدالغني نه ویلي او شاه عبدالغني رحمت الله علیه احادیث د شاه عبدالعزیز نه ویلي دي، د شاه محمد اسحاق نه ویلي دي، او شاه محمد اسحاق صاحب احادیث د شاه عبدالعزیز صاحب نه ویلي دي، او شاه عبدالعزیز صاحب احادیث د شاه ولی الله صاحب نه ویلي دي. شاه ولی الله صاحب د هندو پاک او بهارت ته حدیث راوړي دي. نو دا د هغه استازو طالبان د استاد شاگردان دي. نو چې دوی کله یخ شو نو یو بل سره ذکر کوي چې زمونږ شیخ وفات شو شاه عبدالغني، دا باقي سبق بچا نه وایو، یاره دا خو سبقونه نیمګړي شو، یاره چته لاړ شو، څوک یو استاد یادوي څوک بل. مولانا قاسم صاحب ورته وایي نانوتوي رحمت الله علیه وی زه به یې راته شروع کم کړ، ما نه ووایه. هغې وخندل ای بابا دا بغدادی پټی نه ده. هغې ویې ګنې دا به الف زر او بادبر وي، بابا پسې پوهېږي، د جامو ته وګوره، پټکي ته وګوره، د چلېدلو د خامتا جامو ته وګوره. وی بابا دا د حدیثو کتابونه دي او دا د بغدادی پټی نه ده، قاعده نه ده. مولانا قاسم صاحب ورته ویم دغه حدیث ته ته د یادوم کړ، زه به درته ویم که خوند یې در که خو ډېره ښه ده، او که خوند یې در نه که چې کوم خوا خوښ یې لاړ شي. هغې به پورې بیا وخندل. یو طالب ویل لکه شروع به تې وکړو بابا نه، وبه ګورو چې بابا څه وایي. نو کتاب یې ورته راکوله وکړو. نو بابا ورته وایي مولانا قاسم صاحب وی نه بچې سر نه نه چې کوم ځای د نه سبق پاتې دی هغه ځای راواړوی. وی ښه په دې ټکي زمونږ استاد ووې او دلته زمونږ استاد وفات شو. دې ټکي کې قسم دې زه کله حیران شم. پرون مې یو کتاب کته، زمونږ د احادیثو په استادانو کې یو استاد تېر شوی دی ابو زرعه، لوی محدث دی چې څومره کتابونه دي په دې ټولو کې ابو زرعه شته، لوی سړی دی. هغه د حدیثو درس کو، علما مقام لري جي کنه. مونږ ته خو علما سي قصبګر ښکاري، مونږ ته خو د علماو شان نه دی معلوم. که د علماو شان مونږ ته معلوم شو قسم دی دا خلک به په دې خپلو ګیرو د علماو لاسونه پاک کړي. خو که شان معلوم شو دغه ابو زرعه حدیث خی نو د پیغمبر علیه السلام یو مشهور حدیث دی چې من قال لا اله من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. د چا چې اخیری خبره لا اله الا الله شي نو دی به جنت ته داخل شي. دا حضور پاک فرمای. نو چې دی د طالبانو ته درس کوي او دا حدیث وي چې من کان آخر کلامه لا اله الا الله، نو چپ شو. دغه وی چې اخیری کلام لا اله الا الله شي نو ورپسې دخل الجنه، جنت ته داخلېږي. دقه دې پاتې شو. من کان آخر کلامه چې اخیری کلام لا اله الا الله شي نو چپ شو. نو یو شاگرد لقمه ورکړه، وی صاحب دخل الجنه، ورپسې دا ټکی دی چې جنت ته به داخل شي، نو دغه ګونه کو. نو بل طالب لقمه ورکړه، فتحه ورکړه، وی صاحب دخل الجنه حدیث کې داسې دی. ورپسې هغې وی ګنې دنه راروستو ټکی هیر شو، نو د بیا غږونه کو. نو بل یو شاګرد ورغی، نو چې ورغی وی کتل نو ساعت یې وتې وه. الله چې کوم د انسان کار دی اصل دی چې لا اله الا الله وایي، نو دخل الجنه والا د چا کار دی؟ د الله کار دی. من کان آخر کلامه لا اله الا الله چې اخیری خبره لا اله الا الله شي دقه اوی، نو هغه بل خبر الله ځان ته پرېښوده دخل الجنه چې بچې زبر جنت ته، چې بنده زبر جنت ته داخل. لکه یو سړی کشر ته بچې دغه تو کړ دا باقي کار زما. الله وی بنده ته وایي چې اخیری خبره لا اله الا الله د حضور پاک د مبارک خولې دویم ټکي دخل الجنه زما کار د جنت ته به. علما لوی شان لري. نو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه ورته هغه ځای راواړو. نو چې راواړو تحقیق یې ورته شروع یې وکړو. طالبان خو یا ډډې والې وي یا ګوته خوله کې ونیو، کېناستل چې خدای دا څوک دی؟ دا خو بابا نه دی، دا خو د علم بابا دی، دا خو ظاهري کې وجود لاغر دی، دا خو غر دی د علم. د دې څه وایي؟ هغه تحقیق او بېکتو د حدیثو کتاب بېکتو خول ځان له مسله لري، بېکتو لګیا دی، مطالعه به کوي او دی لګیا دی چې ښه تحقیق یې وکړ او سبق اختتام ته ورسو. نو شاگردان مو ته څه وایي؟ وی حضرت مخکې وی بڑی میاں، اوس ہوتی حضرت یا تو آپ شاہ عبدالغنی ہیں
یا ان کے شاگرد اور یا ان کے استاد ہیں. یا خو تو مغه شاه عبدالغني او مغه جمدې شوی ځکه چې هغه مونږ ته کم تحقیق کونه حق راته وکړو چې هغه څنګه طرز او بیان او اقصه دې وکړو یا خو هغه او یا د هغه استاد یا د هغه شاګرد دی ځکه ستاسو د هغه لهجه انداز تحقیق یو دی. مولانا قاسم صاحب وی هغه زما استاد او د هغه شاګرد دی. نو افغاني صاحب وی چې د حدیث او د درس اجرا د دقه ځای نه وشوه. مولانا قاسم نانوتوی د دارالعلوم دیوبند بانی مبانی لوی شخصیت د زمانه لوی شخصیت. انګریزانو یو ځل ورپسې وارنټ جاری کړ. عجیبه ده کنه سنت او اتبام د دیوبند اکابرو ته ګوره. وارنټ جاری کړه د گرفتاره نو د 3 ورځې کور پټ نو 3 ورځې پس راووته چا وته صاحب مروزه د کور نه انګریز د گرفتاری وی نه وی دا 3 ورځې چې د کور کې بندوم نو دام د بوزدلې د وجه نه دا مې د پیغمبر علیه السلام په سنت عمل کو. حضور پاک د مکې د کافرو نه په غار ثور کې سوچ پی کړی دی 3 شپې وی په دقه نیت مې 3 ورځې کور تیرې کړې چې حضور پاک 3 ورځې غار ثور کې پټو نو زه به په خپل کور کې په خپل غار کې 3 ورځې پټ شم او حضور پاک 3 ورځې نه زیات پټواله نه دی کړی نو 3 ورځې نه پس هم پټواله نه کوم. بس اوس مې کانګریس گرفتار مې دی او عشق سونو. الله اکبر. شنی د شین رنگ سپلې چا ول سپلې راوړی هغه کې شین رنگ لګېدل وی بچی دا لري کا د شین رنگ سپلې نه دی استعمال کړي نو چا وته وی دا ولی دا د شین رنگ سپلې ولې نه استعماله وی د نبی علیہ السلام د ګمبت مبارک رنگ شین دی چې دا په کوم اق شین رنگ را تر یادېږي چې زما په شین رنگ د پاسه پرتی حالانکه دا په شریعت کې منع نه که څوک په شین قالین کینی نو هیڅ پروا نشته په شین څادر څوک کینی هیڅ پروا نشته حضور پاک داسې کړي دي او که شین سپلې په خپو کې هیڅ پروا نشته لیکن دا د هغه عشق خلک وي علماء دیوبند کې عشق نشته مې تا علماء دیوبند کتلی نه دي که تا علماء دیوبندو کتل د هغې عشق دا و چې عشق سره اتباع د سنتو مو عشق سره عمل د پیغمبر علیه السلام په حدیثو مو یوازې په رنګونو او اکتفا نه ده کړې او که یوازې په رنګونو ته اکتفا کوي چې د به شین او سور او تور رنګ او باقي به مې خدای بخي نو داسې علماء دیوبند دغه عشق بیانو او په مدینه شریفه کې چې به ګرځېده نو سپلی نه دي پخپو کړی مدینه شریفه کې چا ورته وی صیف پې به دې تڼا کې شي وی په کومه خاوره چې د دواړو جهانو مبارک سردار قدم ایښی دی اگر چې هغې سپلی کې قدم ایښی دی نو قاسم نانوتوي به هغې کې به سپلو نه ګرځي. دا د مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه هغه عشق او دارالعلوم دیوبند بنیاد ولا چې ایښودی دی. الله اکبر. د شپې په سوچ او خوب او فکر کې چې خدای دارالعلوم به جوړم هر سړی چې یو ځای جوړوي نو هغه په خوب کې هغه نقشې ویني دلته به دارالحدیث په کوم ځای جوړوم چې د حدیثو درس پکې کېږي طالبانو کوټې به کوم ځای کې وي دا به څنګه په دې سوچ او ټینشن کې پروت دی. خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم علم ولی قاسم په ټینشن کې الله رسول دلته مدرسه جوړوم درسګاه جوړوم ستا د دین خود سوچ کم چې دارالحدیث کم ځای جوړ کم دروازه کم ځای جوړه کم او کوټې کم ځای جوړه کم وراده نقشه درته ذات شوم حضور پاک ورته فرمای نقشه درته ذات شوم نبی علیہ السلام سره مبارکه کونټه ده اته مخکې دې ورپسې د کرخې وته راکاږي دلته به دارالحدیث جوړ کې دلته به کوټې جوړې کې دا به دروازه شي دا به د طالبانو د سکونت ځایونه شي چې کله خوب نه پاسېد وی حضور پاک رانه مخکې زه ورپسې او حضور پاک په هغه ځمکه چې ګرځي بې سپلو ګرځي قدمونو سره ګرځي چې راویښ شومه زړه کې مې رالل چې خدایه زر ورځم هسې نه نقشه رانه غلطه نه شي خوب چې سړی نه بیا یېرېږي چې ورشم چې کوم ځای کې نبي علیه السلام کرښې راښکلي چې هغه کرښو باندې زر زه څه نښې واچوم او ګلکار مزدور راولم چې کار پې شروع کړم چې ورلم د حضور پاک د کونټۍ مبارکې کرښې هغه ځای کې همغسې پرتې وي او د قدم مبارک نښې هم په هغه ځای کې پرتې وي نو جناب د کم ځای بنیاد نقشه چې محمد مصطفی واچي صلی الله علیه وسلم او قدمونه پکې هغه مبارک والی سمو خیال دی له خدای برکت ورکړي که ونه ورکړي. دیوبند خو هسې د کلي نوم دی لکه تورنګ ځای دی او دلته څوک دارالعلوم جوړ کوي دارالعلوم تورنګ دی
یا په عمرزو کې څوک دارالعلوم جوړ کړي دارالعلوم عمر ځای، یا پېښور کې جوړ کړي دارالعلوم پېښور، یا سرحد دارالعلوم کې مولانا بنوري صاحب رحمه الله مدرسه جوړه کړې ده نو دارالعلوم سرحد ورته وایي، یا په کراچۍ کې دارالعلوم جوړ شوی دی مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله دارالعلوم کراچي ورته وایي. نو کراچۍ خو د ځای نوم دی، دیوبند د کلي نوم دی. هغه کلي کې مدرسه جوړه شوه نو په دې بنیاد ورته دارالعلوم دیوبند ورته په دې بنیاد ویل کېږي. دا چې کوم لومبی شاګرد دی دا شاګرد چې تاسو ته مو وایي محمود الحسن، هغه نه خدای څوک جوړ کړ؟ الله اکبر. د هغه نه خدای پاک شیخ الهند جوړ کړ. هند پاک دا یو لوی شخصیت ته خدای جوړ، دومره کار ته الله واغشت په هر پهلو کې. ګوره ما تاسو ته وایي چې د عالم وجود دا د الله رحمت دی، دومره کار ته خدای واغشت چې سړی حیران شو. شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه 1857 د تحریک آزادۍ قصې به تاسو ته یاد دي، د سکول کالج په کتابونو کې ویلي. د هغې سرخیل شیخ الهند بادشاه خان الله دې مغفرت نصیب کړي، بادشاه خان د شیخ الهند سره ملګرتیا کې پاتې شو. بادشاه خان سره به د شیخ الهند رابطه وه او شیخ الهند له بوله هدایات ورکول. او زمونږ حاجي صاحب تورنګزی رحمت الله علیه باباجي صاحب د تورنګزو باندې چې مشهور دی، تاریخ وګورئ، تاریخ در ځانه درته نه وایم. د شیخ الهند رحمت الله علیه مستقله رابطه وه، که هغه د انګریز دلته خلاف جهاد کړی دی د شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه سره مکمل روابط دي. استازي ویلچان به ولا لېږل را لېږل نو انګریز ګیر کې جي نو جیل کې واچو. نو هغه زمانه کې د مالټې جیل خطرناک جیل و، تورې اوبه به ورته وي، دا اوس هم چې دی بلیک واټر تورې اوبه دا همغه سلسله ده تورې اوبه. او دا د مالټې جیل و صاحب هغې کې قید مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه د هغه شاګرد دی. هغه وی زه لاړم ما چې زما شیخ انګریز ګیر که دی به دننه څه کوي، خدمت یې پکار دی. هغه کونډی هم خوږېږي، د هغه خو ګرم اوبو ته ضرورت دی، د هغه چاپې ته ضرورت دی، او جیل کې خو دشمن دی انګریز، دا به څه کوي. نو مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه لاړ چې د جیل داروغه ورغی وی مام دې جیل ته وردننه که. الله وی جیل نه خو خلک امان غواړي نیکبخته ته څه کوې؟ وی زما شیخ چې څه ګناه او غلطي کړې دا زم کوم ما وردننه که. وی نوم دې څه دی؟ وی حسین احمد. او ته خو زمونږ مطلوب یې، خدای خپله ګوتو له راوستی. وردننه که چې وردننه که شیخ الهند صاحب له ځان ور ورسو. حسین احمد تیم گرفتار کړې. وی صاحب به زم تاله راورسېدم. هغه دا خیال وکړه که نه دی گرفتار کو. نو شیخ الهند صاحب چې به کله اودس کو نو په دې یخ اوبو به یې نه شو کولی، چې په یخ اوبو به یې اودس وکړه بیا به دا کونډۍ او دا ډوکې خوږېده. او جیل کې خو د ګرم اوبو انتظام نشته. صاحب څه تکلیف دی؟ هېڅ تکلیف نشته حسین احمده، دا ده چې اوبه ټولې یخې دي، ګرم اوبو انتظام نشته. جیلیان خو ټول چې کم پراته دي دا خو د انګریز دشمنان د انګریز کم ځای ګرمې اوبه ورکوي. سار وختي مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه ورته تړ مې اوبه ګرمې پیش کړې. صاحب والا هغه اودس وکړه، وی حسین احمد دا تړ مې اوبه دې کم ځای نه را پیدا کړې؟ وی حضرت تپوس مه کوه، خو سار وختي به تا ته تړې مې اوبه میلاوېږي، غرمه خو بیا اوبه نور ته ګرمې شي پروا نه لري. خو دا نا به نور ته کېښود نو چې منګې به اوبو نور او نو اوبه به ګرمې شوې. نو بیا به چې مازدیګر شو نو مازدیګر خو بیا موسم یخ شي اوبه یخېږي، دا منګې به یې راواخېست نو د پاسه یې پرې غټ غټ څادرونه ور واچول چې دا یخ رانه نه شي. نو بیا به چې د شپې وده کېده نو د منګي د پاسه به یې خېټه ور واچوله چې زما د خېټې تاو دې منګي ته رسېږي او د اوبه رانه یخې نه شي. ټوله شپه به په منګي خېټه پرته وه. نو سار وختي به خپل شیخ توبه پیش کوي، ها حضرت دا والا اودس پې کوه. پلار لم والله که څوک داسې وکړي، مور لم قسم دی که څوک داسې وکړي، په منګي د پاسه خوب کول او خېټه اچول اسان کار دی. مولانا حسین احمد او د انګریز خلاف وجي شیخ الهند صاحب بیا خو راوتی دی چې کله وفات شو او غسل یې ورکو نو وجود یې ټول چاپې چاپې تور تور داغونه دي او غوټې دي ټوله ملا.
لکه دا د شیخ الهند صاحب دا وجود ولې داغ دی. یاره وی دغه وخت کې مولانا حسین احمد مدني صاحب کلکته کې هغه لرې و، دا به مولانا حسین احمد مدني صاحب نه تپوس کو، هغه خاص شاګرد دی. چې مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه راغی نو دی ورته وی چې شیخ الهند لمونږ غسل ورکو نو ملی ټوله داغي وه، چاپې یې وې ملا. وی او دا زما د شیخ ما سره راز دی، داغه په جون ما دا فیصله کړې وه نه به ښکاره کوم، او ما ته هغه وي چاته به نه وی، اوس هغه وفات شو، دا راز ښکاره کوم. وی مونږ به جیل کې ناستو نو مازدیګر به رانه دی بوت، سار به رانه بوت، غرمه به رانه بوت، شپې به بوت. نو شیخ الهند صاحب چې به کله مونږ نه روان که نو حشاش بشاش به خوشحاله به، رنگ به خشته و مزیدار، او چې کله به راغی نو رنگ به تک زیړ او سترګې به سرې او زیړې وې او وجود به داسې لړزېده رپېده، ټینګېدی به نه شو. ما ته یو ځل تپوس وکړه حضرت او سپینګیري ملاجي حضرت چې تا کله دوی بوځي نو ته حشاش بشاش تازه رنگ دې خشتی او چې واپس دې راولي ټول وجود دې رپېږي او سترګې دې زیړې رنگ دې زیړې. حضرت دا څه چل دی څه دی؟ وی حسین احمده چاته غږ مه کوه، خو ما له دننه د بجلی شاټونه راکوي، شاټونه راکوي. او داسې م کړي دي را سره حسین احمده چې د اور سکارې سره کړي دي او زه پې د پاسه اچولې دي. اخو په ژړا شوم ورته، حضرت تا څه وایي دته؟ وی یو کاغذ پرځای راته ایښودی چې په دې دستخط وکړه او زه په هغې دستخط نه کوم. حضرت دې کې څه لیکلي؟ دې کې لیکلي چې زما انګریز سره دشمنی نشته، مجھے انگریز کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی نہیں، انگریز سے نفرت نہیں، انگریز سے دوستی ہے، انگریز سره دشمنی نه دوستانه ده، نفرت نشته. زه ورته په دې دستخط نه کوم. دغه چل لکه یو ځل مجلس کې ناستو یو انګریز راغی لوړ دانګ او مخامخ شیخ الهند ته ودرېد او ورته وایي چې زه انګریز یم حضرت او ته زمونږ خلاف د ازادۍ را تحریک مشر یې. دا خو تاریخ ته پته را وګورئ، تپوس وکړئ، تاریخ وګورئ. د تحریک ازادي چې د بر صغیر پاک و هند د انګریز نه آزاد شوي دي، تپوس وکړه، د دشمن نم تپوس وکړه چې دا څوک دیوبند پسې کنزل کوي او دا څوک د دیوبند نوم په سپک اخلي، دې نه تپوس وکړه. وایي د هندوستان او پاکستان چې آزاد دي تحریک سره خیل څوک و؟ دی به مو چې شیخ الهند و. انګریز شړلی شیخ الهند دی، دا زمونږ مشران یې ملګري وو. د دین بیداری به عالم د سړي په زړه کې پیدا کوي، د کافر نفرت چې پړه کې پیدا کوي دا به ملا پیدا کوي، بل څوک یې نشي پیدا کولی. انګریز راغی ودرېد، وایي ته زما دشمن د ستا دشمن، خو ستا دې مخ ته ګورم زما تا سره عقیدت دی، ته مې خوښ یې. هغه انګریز شیخ الهند صاحب ته وایي او چې تا له هلته کوم سزا میلاویږي نو موږ له نه شو ټینګولی، موږ نه شو ټینګېدی. مهرباني وکړه یو راکوټې کاغذ مې روړی په دستخط وکړه، د دې عذاب نه دې خلاصوم، تام خلاصوم، ملګري دې خلاصوم. شیخ الهند صاحب ورته وایي په دې کاغذ کې څه لیکل؟ یو مقطع ټکې پکې لیکل. وایي ګوره که په دې ما دستخط کو دونه تکلیف به مې تېره، ملا به مې ټوله زخمي وه. وایي نه کن دا ما راوړی دی، په دې ته دستخط وکړه، دا به اخبار له نه ځي، میډیا له به نه ځي، ریډیو له به نه ځي، ټلویزیون خو هغه زمانه کې به ویا نه میډیا ده، کتاب لیکي، میډیا له به نه ځي. هېڅوک به ترې نه خبرېږي، که ته په دې وجه نه کوې چې خلک به وایي چې دستخط یې وکړه، څوک به ترې نه خبرېږي. صرف زه خپل افسرانو ته ښیم، ما افسرانو سره خبره کړې، تا پې خلاصوم او دا ملګري دې پې خلاصوم. دغه عذاب چې تا د کم در کوي موږ نه شو ټینګېدی، تا پې صرف خلاصوم او باقي به نه اخبار لري، څوک به ترې نه خبرېږي. شیخ الهند صاحب چې دا کار نه کوم. وی مونږ ورته وی چې حضرت دې وخت کې خو تاله دا دستخط جایز دی. ولې جایز دی؟ ځکه چې قرآن شریف کې الله فرمایي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، د مخکې نه استثناء ده.
چې کم سړی مجبور شي هغه ته تکلیف ملاویږي او په زړه کې د هغې ایمان او په خولې د کفر کلمه مو نو خدای پاکي په نه نیسي. زړه کې ایمانی که په خولې د کفر کلمه مو خدای پاکي په نه نیسي نو ستا په زړه کې خو شکر دی ایمان شته او دې تکلیف نه به بچ کېږي. صاحب دستخط ورته وکړه وی چې دا خبره مو کړه د شیخ الهند صاحب سترګې سرې شوې سترګې وپړسېد او غصه شو او مونږ ته دونه سخت غصه شو مونږ ملګرو ته چې بیا د هغه غصې ته مونږ نه شو ټینګېدی. او څه وایي وی شیخ حسین احمد زما خو دا خیال و چې زما ایمان تاسو ته ډېر مضبوط ښکاري دا خو پته ولګېده چې زما ایمان تاسو ته ډېر کمزوري ښکاري. دومره کمزور ایمان والی ستاسو زما متعلق څه دونه خیال دی چې زه به انګریز ته دستخط کوم او د مرګ نه به یارېږم او د زخمونو نه به یارېږم او د انګریز دوستي به کوم. الله ای حسین احمد ما د محمد مصطفی لمن نیولې ده صلی الله علیه وسلم تاسو په ما د حضور پاک لمن پرېږدی او د انګریز لمن را باندې نیسئ. د پیغمبر علیه السلام دوستی را نه پرېږدی او د انګریز دوستی را باندې نیسئ. زه د حضرت بلال بچی یم. حضرت بلال د احد آواز کو د زخمونو چور چور شو خو ایمان یې پرې نه خو. زه د حضرت یاسر بچی یم چې کافرانو په کم تکلیف شهید کې خو ایمان یې پرې نه خو. زه د بی بی سمیې بچی یم چې کافرانو په میان دوه ځایه کړه خو ایمان یې پرې نه خو. زه د شاه ولی الله بچی یم. زه د حضرت خباب بچی یم. هغوی په عظیمت او په رخصت نه پوهېدل. تاسو په ما باندې د انګریز لمن نیسئ او د پیغمبر لمن پرېږدئ. قسم مې دی د الله په ذاتي قسم مې دی د الله په ذاتي که دا انګریز زما د وجود نه دا ټوله وینه قطرې قطرې وباسي خو کم مینه د محمد مصطفی او د ایمان چې د ما زړه کې پرته دا به زړه کې پرته یې به رانه بار راونه باسي. وینه دې وباسي خو هغه ایمان به راونه باسي هغه زړه کې پروت دی. مونږ خاموش شو. سموده پس د پانسۍ حکم پیو شو. بیا خدای بچ که د پانسۍ ډنه شو ډېرې پانسۍ شي. وایي چې د پانسۍ پروانه راغله نو شیخ الهند صاحب په ژړا شو. ژړ یو شان لګاتار ژړ. وایي مونږ ملګرو وایي چې شیخ الهند صاحب اوسه پورې ډېر لوی ټیک و تکړه و او حشاش بشاش نه یعنې د زخمونو ته یې ځان ونیو. اوس پانسۍ اړه راغې نو دی دا ژاړي ولې لکه چې څه د خدای مکه څه نقصان ورته ورسېد که څه چلو شو زړه کې څه فرق دی راغلی. وی خیر مونږ ته تپوس وکړه حضرت تاسو خو بوسه پورې وایي چې د بلال بچی یم د حضرت خباب بچی یم د بی بی سمیه او د حضرت یاسر بچی یم او د شاه ولی الله صاحب بچی یم. اوس چې د مرګ پروانه راغله د پانسۍ نو ژاړې. وی حسین احمد او ژاړم مرګ نه یارېږې. حسین احمد مرګ نه یارېږم. ولې څه چلو شو مرګ له خو یو وخت مقرر دی. ایمان دې ته وایي. وی نه حسین احمد په دې نه چې مړ به شمه ژاړم په دې چې د انګریز د لاسه به زه پانسي شم سا به مې وځي او زما دا روح به الله ته پیش شي. هسې نه چې الله زما په دې شهادت کراس نشان راکاږي چې دا ما ته نه دی قبول. دې کې ریا ده دې کې دا چل دی دې کې دا چل دی دې کې دا چل دی. مړ به هم د انګریز د لاسه شم او هسې نه د خدای په دربار کې زما شهادت رد شي چې دا رد نه مې دی په کار مې راوله راله په دقه ټکي ژاړم. دومره په زړه کې د خدای یاره. هغه شیخ الهند د هغه نه خدای څونه کار واخیسته. اوهو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دی شاګرد چې هغه نه ورشئ فتاوی د علوم دیوبند وګورئ او د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خدمات وګوره د تصوف ما د علم غر. ډېر خلک هغه پسې بدرد وایي ظالمه خوله به دې ګونګه شي. قیامت پر ورځ خدای به تپوس د نه کوي څه به جواب ورکوي. وایي به چې هغه زما د دین څونه خدمت کړی دی د بدعاتو ردونه یې کړي دي د رسوماتو ردونه یې کړي دي. دین کې چې چا غلو افراط تفرید کړی دی په هغې یې سخت ردونه کړي دي. لیکن د تصوف کې هغه کم خدمت وکړو الله د
حاجی امداد اللہ صاحب مهاجر مکی رحمت اللہ علیہ داغه مرید او داغه خلیفہ دی او چې څومره هغه خدمت وکړه د تصوف او د کرامت خاوند زه راته خپله واقع وی سابق صاحب د رضړو خدای پاک دی وبخي مولانا صبیح الدین صاحب سابق صاحب هغه خبره کوله وی دارالعلوم دیوبند کې زه یو را سره مولانا دغه صاحبزاد عبدالباری جان صاحب د مرزو دا دوه یو کس بلو خو چې د هغه نوم زه نالم نامناسبه ده وی مونږ درې کسانو نو مونږ وی چې دو تانبون ته د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات به وکړو ډېر نیک سړی دی او پیر دی د تصوف امام دی او لوی مفتی د زمانې په دارالعلوم دیوبند کې پاتې شوی دی دارالعلوم دیوبند چې دا مشهوره کومه فتاوه ده فتاوی دارالعلوم دیوبند دا د مولانا اشرف علي تانوي د لاس نه وتېره دا ټولې فتوی هغه ورکړي دي چې لاړو سنګ تانبون ته بلا مریدان راځي او ملاقاتونه دي او څوک دعا اخلي او څوک بیعت کوي او څوک ذکرونه اخلي څوک اسې ملاقات له راځي نو رش به ډېر زیات و نو هغه شاګرد به سړي ته د ملاقات چل خو یو مرید یې راته وایي چې تاسو کم دی نه رالی مونږ دارالعلوم دیوبند نه وایي ګورئ وخت به نه ضایع کوئ اوس هم دا پکار دي چې څوک د استاد له لاړ شي پیر له لاړ شي یو نیک سړي له نو وخت به ډېر نه ضایع کوي زیاته ناسته دا منع ده په شریعت کې دومره کښېنه چې د هغه وخت ضایع نه شي د هغه اوقات ضایع نه شي تنګ نه شي بس مختصر که دعا له راغلی وی دعا راته وکړه بیعت له راغلی بیعت راته وکړه او که د مسلې تپوس وي مسلې تپوس وکړه او ډېر ګپ شپ په نه لګې دا ښه خبره نه راغله وی چې لاړو هغه مرید راته وایي چې داسې وکړه چې ګورې ابه درنه تپوس کوي ابه راته وایي کون ہو سوکے کہاں سے آئے ہو کم ځای نه راغلی کس لیے آئے ہو څه له راغلی نو تاسو به ورته چې ځان د مخکې نه تیار کړي چې کم ځای نه راغلی او څه له راغلی او څوک یې نو که دعا له راغلی نو او به وایي چې دعا له راغلی دعا به راته وکړي بیا به زر روزی که بیعت له راغلی وی بیعت له راغلی و د هغې جواب به درکړي او که څه د مسلې تپوس وي د هغې جواب به وله تپوس به ته وکړي یاره وایي چې دا خبره وکړې مونږ هسې په رپېدو شو وایي دا درېیم ملګری چې را سره کم ته نو دی نه ته زه صاحبزاده عبدالباری جان صاحب خو په محبت تو په مینه تلو چې ملاقات وکړو خو دا درېیم ملګري راته وایي چې یاره زه خو د سره نه ځم لکه د چیزو نیک سړی دی بزرګ دی او سبا به بیا پېښور ته ځو یا به ملاقات کېږي یا به نه کېږي یاره وایي دا پیران میران څه خراب خلک دی او پیسو ته ناست دي او خلکو نه پیسې جمع کوي او خلکو نه پیسې وایي او دا کوي وی ډېر بدره دی وی د مولانا اشرف علي صاحب وی مونږ ورته چې مړه راځه هسې به لاړ شو هسې تماشه خو به وکړې که نه مونږ خو دعا لځو چې دعا ته والو او چې ستا په عقیده ټیک نه راسې خو به ووینې وي ځان سره په زور بوتل وی په لار هم دغه درېیم کس لګیا و د مولانا اشرف علي صاحب به دی وی دا پیسو والا پیران دی دا صدقو والا پیران دی خلکو نه پیسې غونډوي دا کوي دا وی خیر چې مونږ څنګه ورغلو که نه وردننه شو د مولانا اشرف علي صاحب رانه تپوس وکړو کون ہو کہاں سے آئے ہو کس لیے آئے ہو څوک کم ځای نه راغلی څه له راغلی وی مونږ چې حضرت ہم طالب العلم ہیں څوک طالبان کہاں سے کم ځای نه راغلی صاحب دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں دارالعلوم دیوبند نه راغلی کس لیے سره پار راغلی بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں دعا د پاره چې ته راته دعا وکړي وی چې ټیک کین وی ما ته هم وی کینه او مولانا صاحبزاده عبدالباری جان صاحب دې کینه او هغه درېیم کس ته چې وکتل کېناستو وی هغه ته وی چې اٹھو خبیث اٹھو 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 خبیث اٹھو نکل جاؤ وی هغه نیخ پاسه او بارې وویسته او مونږ خو په رپېدو شو چې خدایه پاکه دې ته کشف وایي دې ته کرامت وایي هغه خو واقعي هغه ګډې وډې وی په لاره یم وی راتم نه وی چې هغه ته اٹھو خبیث اٹھو نکل جاؤ وی بارې وویسته وی خیر مونږ ته یې دعوا وکړه وی چې باره وویستو وی سړي ته مونږ چې پته راته ولګېده چې دا وی دا پیرانو دا پیسو والا دا صدقو والا پته راته ولګي چا خبر کو الله خبر کو د کشف او د کرامت خاوند نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه شیخ الهند یو شاګرد مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه چې د افتا غرو د بل شاګرد مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه د بل شاګرد مولانا حسین احمد مدني ځان له سړی جی د هغه لکه چې کم عشق او کم محبت و
اذان له داستان دی چې کله به حاجیان حج لتلله نو دی به ورسره بندرګاه ته تل. پخوا به په بحري جهازونو کې خلک تل، نو دی به ورسره بندرګاه ته تل. نو تر بندرګاه پورې به دی غریب ناستو چې حاجیان به رخصتېدل د به ژړل، یا خدایه دا ستا کور لذي او د نبی علیہ السلام ملاقات له. او حسین احمد په هندوستان کې پاتې دی، او چې د حج ورځې به شروع شو نو شپه به په آرام نه وه، جړل به وی حاجیان به اوس د بیت الله نه تاویږي زه دلته یم. حاجیان به اوس او بیا چې به د منار ورځې شو نو د شپې به هم جړلی، اوس به حاجیان په مزدلفه کې، اوس به حاجیان په عرفات کې، اوس به حاجیان په منا کې، اوس به حاجیان د حضور پاک مبارک مخ ته ولاړی درود سلام به پې وایي. جړل به جي الله ورسره څه چل وکړ. ګوره عشق او محبت چې چا کې وي که نه بیا داسې الله ورسره داسې وکړل چې خدای مدینه شریفې ته ورسو، او په مدینه شریفه کې 19 کاله د پیغمبر علیه السلام د حدیثو درس وکړ، بلکې یو کتاب کې 13 کاله راځي. 18 سال په مسجد نبوي کې د پیغمبر علیه السلام د حدیثو درس خدای نصیب کو. او علما لیکي مونږ چې حدیث وایو نو مونږ وایو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا، حضور پاک دا فرمایلی دی. او مولانا حسین احمد مدنی د نبی علیہ السلام روزه مبارکه ته ګوته ونیوله. قال بس قال صاحب هذه الروضه کذا، د دې روزه مبارکه صاحب دا فرمایلی دی. دا زمونږ د دیوبند کابر دی بل شاګرد. او تحریک ازاده کې چې بیا دا مولانا حسین احمد مدنی کم کردار دی نو زه راته نشم ویلی. د شپې به خوب کو، د خاورو په بالغ به خوب کو، د خاورو بالغ یې جوړ کړی. چا ورته وی صاحب دا ولې؟ وی د قبر ملاستې سره ځان بلدومه، او ټوله شپه به د انګریز خلاف جلسې کولې، او سار به دارالعلوم دیوبند کې ناستو درس حدیث به کو. عجیبه تواضع. ریل ګاډي په سفر یو ځل ته ریل ګاډي کې نو یو سیټ دی سیک دی کې هندو سیټ هغه غسلخانه کې ریل ګاډي غسلخانې ته ورننوت او به غریب بار راووت، بیا ورننوت بیا راووت. مولانا حسین احمد مدني خو پوه شو چې داسې معلومیږي لکه چې سیټ صاحب له دسماتې ورغلی دی، انتظام پوښتنه او ټټۍ لکه چې خرابه ده، چې ورغې ټټۍ ټوله ګنده وه، د ناستې ځای پکې نو. مولانا حسین احمد مدني صاحب ځان وردن نه کړ، او چې ځان یې غسلخانې ته دن نه کړ، د سګرټو دا ډبي را واغېستل، غسلخانه کې د سګرټو ډبي، او په هغې غسلخانه صفا کړه په خپلو لاسونو. هندوله غسلخانه صفا کوي، هندوله هغې باندې سګرټو په ډبو یې غسلخانه ورته صفا کړله، او لږې غوندې اوبې پکې ور واچولې، صفه یې وکړله او بیا راووته. او سیټ صاحب ته څه وایي دا ورته نه وایي چې تا له دسماتې د تکلیف در کړی غسلخانه مې صفا کړه. وایي سیټ صاحب که ستاسو ضرورت وي نو دسماتې وکړئ. سیټ پوه شو چې د پکې وخت تېر کړه چې ورننوت غسلخانه پاکه شیشه پرته. سیټ خو پوه شو چې دا خو دې پټکي والا مولا، زه دا حیا مې وساتله او دسماتې بس ما څه کو دې پټکي والا مولا. الله د مولانا حسین احمد مدني په هغه عاجزۍ هغه سیټ مسلمان کړ. دا لوی خلک و جي اکابر. همون چې د اکابر علماء دیوبند صفت کو سې نه کو. نن وګوره په افغانستان کې چې دا څومره علما دي، دا به د علماء دیوبند شاګردان یا د شاګردانو شاګردان یا او چې دا کم خلک علماء دیوبند پسې بدې ردې وایي، کله دوی سلسله دې ولټله وی سبق د چا نه ویلی دی، نو استاد به د دارالعلوم دیوبند فارغي، یا به د استاد د دارالعلوم دیوبند فارغي، او یا د هغه استاد خو دارالعلوم دیوبند نه به بار انشاءالله یو قسم نه. نو خپل استادانو پسې ولې خبرې کوي؟ نو د شیخ الهند یو شاګرد مولانا اشرف علي تانوي شمیره، بل شاگرد مفتی کفایت اللہ صاحب، بل شاگرد سوکتے مولانا حسین احمد مدنی، او بل شاگرد سوکتے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ. نن چې تبلیغ والا کومه سلسله ده او د دنیا په ګوټ ګوټ کې بسترو سره خلک روان دی وګرځي، دنیا ګوټ ګوټ کې خلک بسترو سره خلک لګیا دی وګرځي، او دعوت د دین شروع دی، او کافران دلادل مسلمانېږي او مسلمانانو ته منځونه ښودلی کېږي. دا د مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه برکت هم د شیخ الهند شاګرد. کومه کومه سلسله به یې لټئ.
زمارونو علماء دیوبند نه خدای د دین لوی کار اخیستی دی. نن چې دا تاسو ما ته څومره ناست او دا په دا څومره خلک ناست دي، رښتیا وایئ تاسو چې دا کلمه وایئ او منځونه کوئ او روجې نیسئ او حجونه کوئ، دا ښکلې ګیرې م پرېښې دي، دا مو چا نه زده کړي دي؟ علماو. که سکول کې استاد نه زده کړي، د سکول استاد به مولا نه زده کړي. او دغه علما چا شاګردان دي؟ د علماء دیوبند شاګردان دي. او یارونو د کمې مدرسې بنیاد چې محمد مصطفی ښودی دی صلی الله علیه وسلم، د هغې نه به خدای مخلوق ته خیر رسوي که به نه رسوي؟ او که ته وایې لکه دا خلک یو پسې خبرې کوي، د ښځو خبره وي، ښه باچا پسې م خلک خبرې کوي. نو جلجانه داسې ده که نه؟ باچا پسې مو خلک خبرې کوي، ښځو او نبي علیه السلام پسې خلکو نه دي کړی، صحابو پسې خلکو نه دي کړی، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې امام شافعي سے پسې خلکو نه دي کړی، نه کوي ورپسې. نو په خبرو د چې عزت نه کمیږي. چې څوک چا پسې خبرې کوي د خپله د نقصان دی. کم لوښي کې چې پاکې اوبه پرتې وي نو پاکې اوبه به ساسي، او کم لوښي کې چې ګنده اوبه پرتې وي نو ابته ګنده به ساسي که پاکې به ساسي. نو چې څوک د چا صفت کوي د لوښي پاک دی، پاکې اوبه ساسي. او چې څوک چا پسې کنځل اوبه دي وي لوښی ګنده دی، ګنده اوبه ساسي. نو ګنده لوښي نه ځان ساته، پاک لوښي لونه ده، د چا بد مه وایه. زمانو دا خو څه لږ مختصر غوندې د علماء دیوبند د بعضې اکابرو ذکر مې وکړو. او انشاءالله که آینده جمعه خدای پاک توفیق راکړه، اگر چې د رمضان مسلې به